له 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله تر یو بریالي سفر وروسته هیواد ته راستنه شوه. 19 کلنو ځوانانو د اسیا په کچه د 2026 نړیوال جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې له پرله پسې بریاوو وروسته د یادو لوبو اتلولي ترلاسه کړه او د 2026 میلادي کال 19 کلنو نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. یادې لوبې چې د نیپال په کوربتوب ترسره شوې له 19 کلونو څخه کم عمره افغان لوبډلې له نیپال څخه د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته د غوروي سیالیو په لړ کې هانګ کانګ، متحده عربي امارات او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړه او د نیپال په وړاندې سیالي د باران له امله ترسره نه شوه. د مسؤلینو په وینا افغان 19 کلن لوبډلې د یادو سیالیو لپاره په کور دننه او بهر پوره چمتووالی درلود. خوشبختانه چې څومره زه ووایم چې زموږ کامیابي څو ورځې مخکې چې د نیپال ته تګ و هغه چې کوم موږ ته ضروري و ټیم لپاره ضروري و هغه کنډیشنینګز کول، هلته بلدېدل د ګراونډ سره، د پیچونو سره، د آب و هوا سره څو ورځې مخکې موږ لاړو. نو هلته بیا یو سیریز و د نیپال سره چې هغې کار کام د ګراونډ سره، د پیچز سره او د کنډیشن سره بلد شو. د افغانستان کرکټ بورډ دلته په هیواد کې د 19 کلنو ملي لوبډلې لپاره په ننګرهار کې یو تمریناتي کیمپ برابر کړی و چې ټول روزونکي ورسره مشر روزونکي رئیس احمدزی او نور علي زدران او مجاهد زدران هلته تقریبا یو میاشت خپل تمرینات ترسره کړه. بیا په خوست کې 2 اونۍ تمرینات ترسره کړه او په وروستیو کې تقریبا 10 ورځې تمرینات د روژې مبارکه میاشت کې ترسره کړه. بیا په دې خاطر چې دا سیالۍ ډېرې مهمې وي، کوربتوب یې نیپال سره و، نو موږ وړاندې له وړاندې نیپال سره هم یو 2 اړخیزه لوبلړۍ برابره کړه. په یادو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم وایي چې د بریاوې لامل یې له څو میاشتو راهیسې مسلسل تمرینات او د روزونکو له لوري د ورکړل شویو پلانونو په ښه شکل عملي کول و. موږ سره ډېر زیات کار شوی دی په بالینګ په برخه کې او په بیټینګ په برخه کې په خاص کر پیلینګ برخه کې موږ د هغې هڅه انشاءالله چمتو او لکه څنګه چې موږ کوالیفای وکړل ورلډ کپ دپاره نو انشاءالله دغسې به روان وو. موږ په ټیم کمبینیشن داسې جوړو، موږ ته کوچز اول نه دا پلان نه کړو سیریز به هم ګټو، کوالیفای راوند به هم ګټو او د موږ له ټیم نه به مین اف د سیریز هم یو پلیر راځي که په بالینګ برخه کې او په بیټینګ برخه کې. نو الحمدلله هغه ما لپاره اول ټور هم او ښه خبر دا وه چې زه راغلم ټول هلکانو ښه محنت کو، زړه نه کو او دغسې بریا هم لاسته راغله. کنdition اونجا که بود با بالینگ چندان خوب هم نبود. خب ما کوچ کدام پلان داده بود، با کدام پلان که ما میرفتیم سر از اونمون عملی کردیم. خوشبختانه بگویم که خوب بالینگ هم کردیم، بچه‌های کل ما با اکانومی بالینگ کردن. واقعا خوش هستیم از همه کوچز. د یادونې وړ ده چې د 19 کلن نړیوال جام سیالۍ په 2026 میلادي کال کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي.